تاسو کو خیالو کې دا غیرت یو لفظ دی مونږ خلک یې ډېر استعمالو د دې داسې یو تصویر مونږ ته راوړاندې شوی دی چې لکه اوس ډیران باندې زما جګړې زه به پې خپل رور ولم غیرت هغه تصویر مونږ ته غلط ښودلی شوی دی نو دې باره کې تاسو څه وایه چې آیا غیرت دی دغه څیز که نه دا بل یو شیز دی چې د پښتو فلمونو په ذریعې سره او یا بل داسې کوم د میډیا په ذریعې سره یا بل داسې د سټیج په ذریعې سره مونږ ته دا وړاندې کړی شوی دی چې دا ستا غیرت دی او مونږ دغه اصل څیز نه لرې پاتې شو غیرت څه شی دی اصل کې که فکر وکړو غیرت د پښتنو په خټه کې دی د پښتو هغه تلفظ که موږ ګورو بد ښېګڼه توره وفا او ننګ په موږ کې غیرت د مخکې نه موجود و خو ځینې کړی و چې دی زموږ د غیرت زموږ خلاف استعمال کړی دی لکه د مثال په طور یو موږ ته غیرت داسې ویلی شوی دی چې موږ د خپل تربور سره یعنې د تره زوی چې موږ ورته څومره بد نوم یې ښایي تربور حالانکې د تره زوی یو ورور وي موږ هغه سره په یو ټوټه ځمکه باندې په یو وړوکي شي باندې وران شو او هغه په هغه باندې ډز وکړو هغه ووژنو او بیا نتیجې دا شي چې خپله وړه خورکۍ چې کوم دی یا ماشومه خور چې دی موږ په سوره کې ورکړو نو دا کم غیرت شو آیا دې ته زه غیرت ووایم چې یو کس راپاسي یو ورور راپاسي او پردی وژني او بیا په بدل کې خپله خور ورکوي دې نه خو فکر کوم چې بل هغه ته بېغیرتي به نه وي غیرت اصل کې پکار دی یعنې پکار دی چې یو انسان کې غیرت وي خو موږ ته چې د غیرت انځورګري او تعریف غلط شوی دی موږ د غیرت نه چې دی غلطه فایده اخلو او موږ یې بېځایه استعمالوو دا یو شعر راته رایاد شوي رور یې سورکې ورکوي ځان ته پې مړي بخي رور یې سورکې ورکوي ځان ته پې مړي بخي او خور یې لا اوس هم د ټوپک زونډې سنبال ساتي او سکړی زما د ارمانونو څومره خیال ساتي نو دا یو غلط یو قسم رسم که ورته مونږ ویلی شو یو نشه که مونږ ورته ویلی شو لکه دا نه د پکار غیرت دا څیز دی چې ته د ځان نه ماسیوا د بل لپاره ژوند تیر کړي ته چا سره ښېګړه که دا غیرت دی دا نه چې ته په وړه خبره باندې ټوپک تماچه راواله او هغه اوله زمونږ په کلي کې یو کس هغه خلکو به ورته باټي ویل نو هغه ته پلانکې چې دی هغه اونې ته نشي ختی نو بس ده به ورټوپ که لکه د شادو بابا راورو هله پلانکې چې دی سیند ته نشي ټوپولی نو بس هغه به یخو اوبو ته به یې ورټوپ کړل نو زمونږ دپاره چې دی غیرت دغه شان یو څیز دی مطلب یو شو کړی شوی دی او داسې کس که زمونږ په ټولنه کې وي نو موږ هغه ته کمقل وایو خو که موږ دغه شی کوو نو بیا چې دی موږ وایو چې ما غیرت وکړه البته دا غیرت نه دی غیرت خو دا دی چې موږ خپل ورور چې دی هغه ورور وګڼو هغه سره د خپلې خولې نوړۍ شریکه کړو موږ چې دی خپله معاشره کې که څوک کمزوری وي چې هغه راوچت کړو داسې یو څه وکړو چې که موږ سبا نه یو موږ مړه شوي یو چې معاشره د هغې نه فایده واخلي او موږ نیک یاد کړي لکه د مثال په طور تاسو ګورئ د خوشحال بابا هغوی چې کوم ژوند دی هغه د غیرت په دغه باندې ولاړو نو تاسو ګورئ د هغې نه موږ ته یو ډېر ښکاره دلیلونه دي اوس خلک چې د هغه یادوي د هغه بچي نوسي چې کوم دی هغې ویاړي په هغې باندې افتخار کوي باچا خان بابا زموږ دپاره ډېر یو لوی مثال دی څه ته چې پښتانه غیرت وي هغه غیرت نه دی خو هغه چې کوم غیرت کړی دی پښتون بچی یې روچت کړی دی خانیزم یې د پښتنو په معاشره کې چې کوم خانیزم هغه د خاورو سره ملو کړی دی بالکل که یو بل محتوا نه ورته وګورو غیرت اصل کې باید ووایو چې دا صبر ته غیرت ویلی شي یعنې غیرت دا دی چې زه په خپل نفس باندې پښه کېږدم زه په خپلو خواهشاتو باندې پښه کېږدم او زه چې کوم دی زما په دننه چې کوم شیطان دی هغه چې څه وایي چې هغه زه دباو کوم دا غیرت دی نو پکار دی چې موږ په دغه شیانو باندې فکر وکړو او دې ته غیرت ووایو فضول چې کوم دی په خپلو کې اړې ګړې او جګړې چې په دې باندې خپل ژوند او د نورو ژوند چې کوم دی هغه خراب نه کوو